دوستانو د دغه کاري صاحب ویډیو را سره وګورئ چې هغه په ملایانو باندې ډېر تنقید کړی ده او ویلي دي چې انسان دا رقم ته ملایان بالکل موږ منو چې هغه مختلفه خبرې ده کړې دي خو د دې په حق کې موږ نه یو خو تاسو خالي دغه ویډیو را سره وګورئ او تاسو د دې کاري صاحب په اړه باندې څه رایه ده آیا دا کاري صاحب څنګه خبرې کړې دي نو تاسو راسئ دغه ویډیو وګورو په شریکه باندې بیا تاسو قضاوت وکړئ په کمنټس کې راته ولیکئ چې د کاري صاحب کومې خبرې کړې دي آیا دا حقیقت دي آیا دا ښې خبرې کړې دي که خرابې خبرې کړې دي نو د کاري صاحب دغه ویډیو را سره وګورئ چې د کاري صاحب ولې په سوشل میډیا دونه مشهوره سوله دا ویډیو او په سوشل میډیا باندې دونه وایرل سوله چې ډېر خلکو دې توجه ورکړې ده او ډېر خلکو په سوشل میډیا باندې اپلوډ کړې ده دوستانو تاسو هم خپله رایه را سره شریک کړئ د دې کاري صاحب په اړه باندې تاسو څه نظر دی راځئ دغه ویډیو را سره وګورئ زه درته په دلیل څه وایم چې دا کوم نظام کې مولان پاتې کېږي دا نظام د مغرب نه راغلی دا د یهودو او د نصواراو د طرف نه راغلی زه د بایکاټ خلاف نه یم بایکاټ د ایمان حصه ګڼم خو د مولانو دغله پالسي د مولانو منافقت د باطل پرسته مولانو د دې خلاف یم خلکو ته اصل ټکی نه ورښي خلکو ته داسې نه وایي چې د دې بسکټو نه بایکاټ وایي د بسکټو له چې کوم نظام اجازت ورکړی دی د دې نظام نه بایکاټ وکړه زما د مسلمان ملک دی چې د مسلمان ملک دی او اسرائیل یې تسلیم کړی هم نه دی د اسرائیل کپنیانې څنګه راځي زما په ملک کې شی نه جوړوي خو دا به کوم نظام اجازت ورکړی که نه او دویم ملا صاحب په غټ پټکي باندې لګوي یو بوتلې دي یو اړی یو راړی یو بسکټو باندې ګرځي او په مټایانو باندې ګرځي ملا صاحب د ولس ته نه وایي چې ولسه ورشئ د حکومت ته ووایه چې د دې شي جرله بنده کا دا خو زه دلته په خپلو روپو واخلم بیا یې هغه ته ګټه ورسېدل او په ځمکې اړوم د حکومت ته وایي چې حکومت ته د اسلام دعوه کې ته د مسلمانۍ دعوه کې دا شی بند کا د دې شي دا کارخانه بنده کا والله دا موږ له سترګې تورئ را تورئ دا مولان ته دې خبرو به اصل ټکی رانه پټوي دا مولانو زه درته په دلیل څه وایم چې دا کوم نظام کې مولان پاتې کېږي دا نظام د مغرب نه راغلی دا د یهودو او د نصواراو د طرف نه راغلی اصل مصنوع اصل پراډکټ د یهودو چې دی هغه دا نظام دی ولې ځکه دې نظام چې کوم دی نو دغه شیونو له دلته اجازه ورکړې ده دې نظام د یهودو مصنوعاتو له دلته اجازه ورکړې ده د دې نظام نه بایکاټ وکړه ملا صاحب ووایه چې بس زه د دې نظام برخه نوره نه یم خو ملا چېرته د دې نه بایکاټ کوي بیا به دا غټ غټ ګاډي چې کوم دي دا ملان چې پکې ګرځي او دا 15 ګاډي چې مخکې 15 چې وروستی او 15 سره ټوپک والی دا به بیا څه دي ملا د عمر رضی الله عنه په شان وخت تېرولی شي نشي تېرولی ملا داسې خبره کولی شي نشي کولی یاره بچي به رانه پاتې شي مړه به مې کړي ستا د دې علم مقصد څه شو چې ته په دې یېرېږې چې بچي به رانه پاتې شي پاتې دې شي که نه دومره خلکو نه پاتې شوي تېر تاریخ وګوره ستا نه پاتې شو مولوي صاحب څه چل به وشي اوس راځم دې نظام طرف ته بس صرف د یو ټکي ته سوچ وکړئ دا کوم نظام چې په موږ مسلط دی دې ته وایي جمهوریت دا نظام راغلی دی د یهودو د خوا نه تاسو به وایئ څنګه زه به په دلیل سره ثابتوم په یورپ کې خلک د کلیسا د نظام نه تنګ شو بېرته ساده پښتو کې دا ټکي تکراروم یعنی په یورپ کې د مذهب حکمراني وه د مذهب بادشاهي وه لکه دلته چې اوس مثلا د ملا بادشاهي د مولانو بادشاهي هلته د کلیسا د پاپ بادشاهي وه مذهب به بادشاهي کوله په یورپ کې خلک د هغوی د پابندیانو نه تنګ شولو چې د پابندیانو نه تنګ شولو هغوی د کلیسا په خلاف باندې څه شی وکړو بغاوت یې وکړو کله چې د کلیسا په خلاف باندې بغاوت وکړو په دې بغاوت کې مو سره د یهودو لاس و یهودو ورته وویل مړ ویل د دې مذهب نه ځان خلاص کړئ ویل د دې کلیسا نه ځان خلاص کړئ کلیسا در باندې د خپل طرف نه پابندیانې لګولي چې دا به کوې او دا به نه کوې او دا به کوې او دا به نه کوې د دې نه ځان خلاص کړئ مړه ځان له خپل قانون جوړ کړئ چې هر څه په خپله خوښه ده نو دوستانو تاسو دغه ویډیو وکتله د دې کاري صاحب په اړه باندې تاسو کوم نظر دی آیا دا کاري صاحب دا سټیج باندې کوم تقریر کړی ده دا څنګه تقریر کړی دی د دې په اړه باندې تاسو خپل نظر سره شریک کړئ موږ د دې په اړه باندې زه خپله څه نه وایم نه د دې په حق کې یم تاسو خپل نظر سره شریک کړئ چې د کاري صاحب ښې خبرې کړي دي که خرابې نو د نورو تازه او مهم معلومات لپاره له موږ سره اوسئ